ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 9 اف ام اس ورډ 2016 ها نهم نمبر 10 زم تاسو سره فایل منو اپشن نن موږ تاسو مطلب دوه کټګوري نور اپشن ولې ته لیکي سیو او لانګویج سره ها سیو ان لانګویج اپشن کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان راځم لکه چیرته فایل ترجمه او اپشن باندې کلیک کوم ها سیو لکه سوې ګوروي کسٹمایز هاو ډاکومنٹ ار سیوډ ګور نو نه معلومه چې مطلب ستا ډاکومنٹ څه قسم ثبت شي خاص ویل کوم چې سیو ډاکومنٹ وای سیو فایل ان دیس فارمټ تاسو ګور ما خبره کړو چې لکه هر فایل سره یو مشخص ایکسټنشن لري فارمټ لري سره ګوره د مایکروسافټ ورډ په لکه چې ډي او سی ایکس ده ښا الکه ساسه په کار شول مایکروسافټ ګوره ورډ میکرو انیبل دا قسم لکه په کار شو یا لکه وای چې د ورډ 2003 او ونی مطلب سب شغه چې مثلا سټریک ډاټ ډي او سی ډاک صحیح شو اما د 16 لپاره چې مثلا کنه ایکس پکې راځي سره ټمپلیټ کله غوړ سب کې یا تاسو مطلب کوم یو چې غوړ څه کولای شي ته د انتخابول شي ورته خو زه په لور ته چې لکه سو کماته ورډ کې ماته سب کا ګوره زه اوس ټایپ کوم ښه الکه څنګه کنه سم کړو چې ایک ولار انډي ښه کنټرول ا سب کوي لکه دا فایل چرته ډیسکټاپ مخ باندې یو نامه ورته کله چې ون نامه سره اوس الکه اپشن سو کوم چینج کوم ورته ښه اپشن تر زما لکه سو کا سیو اپشن الکه دا څه کا پلین ټیکسټ ته وړاو چې ستا نوٹ پډ فایل ته وړاو لکه اوکے کا اوس ګوره ته باز اوقات یو فایل سب ته ویل لکه په نوٹ پډ کې سب تیږي دا څنګه چل دی ګوره سیو ست بلاړ شو ډیسکټاپ باندې سب کراته دلته ګوره ما سره انتخاب دی انتخاب کوته چیرې 2 صحیح شو او ته انتخاب کوم چیرې پلین ټیکسټ ها چې پلین ټیکسټ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ورته مله چیرې کنه تا وای د فایل څخه کنورټ کا زکه په نوٹ پډ کې خودمله شاین نشته لري کنه اوکے کله کا اوس ګوره ورته تاسو د مشاهده کې څنګه چل شو سره د فایل ډایرکټ چیرته اوپن کیږي ورډ پر کې سره ان دې ته مطلب څه کوي ورته خپل فایل ته فارمټ ورته ورکوي چې را پرنکی فارمټ کې څنګه سب څه خو تاسو مطلب څنګه دی ډي او سی ایکس کوم څنګه دی ډیفالت حالت کې دی ښه یا عادت کې مطلب دغه راځي در سره ښه تاسو بس انتخاب کوي ورته سیو ته بلاړ شي ته سو کله کماته بس امدا دی ورډ فارمټ سي دی ښه اوکے کله کوي خرازو دا به یوز کله کنو ښه یو ځل وبن کې بیا اوپن کو خاري اوپن به کو ښه چې تغیرات پکې څنګه شي اپلای شي ښه خرازو فایل ته اپشن باندې کلیک کوم سیو ته راځم بل لکه سوي چې اټو ریکوري انفارمیشن ایوری ټایم دا ګور ډیر مهمه خبره ده بعض وګړي لکه داسې کی خطا سي وڅنه وشته کوي لکه برک مطلب څنګه کی جی ښه سیدا اوس لکه وای چې څه کوي ځکه کله مطلب کار کوم څه کوي لس دی کې بعد نه کاپی خلخه څه کوي دا سفتوا ماته لکه دا متصل تل وستري وخه ریکور ان سیو ډاکومنٹ دلته بس کوي دا ټایم سیټ کله څومره د پکار دی ته چرم سو کماته هر پنځړې کې یا دوه کې بعد څه کوي یو فایل سفتوا ځان سره اوس ګول ته ماته څنګه شل کډ 2 منټه ټایپ کړل کوي چې مطلب څو کا ماته 0 منټه ورکه سوې لکانو چې یو سلو 0 منټه نو مطلب ځا ټایم نه خلی ښه تاسو انتخاب کول اسم لکانو 1 منټ که تاسو پویدل چې مطلب څنګه ما سره بر بیت بار دی مطلب زر زر دین سو کله کا 1 منټه ټایپ کړ 1 منټ بعد څه ماته مطلب فایل سبتوا کلیک کړئ باندې ګوره دا سبتوي نه ځان سره مطلب میموري کې مطلب ځان سره سبتي بیا کول شي ځکه انفو او بزنس کې کا ریکور کې ښه ریکور ان سیو ډاکومنٹ ښه خلاص بیا ته سیو باندې کلیک کوم بل لکه سوي چې سو کماته مطلب وای کیپ د لاست اټو سیوډ ورژن اف آی کلوز ویټ اف سوینګ اوس دې مطلب څنګه شو چې مطلب تر ټول اپډیټ معلومات باندې څه کوو ساته تر ټول چې اپډیټ وي صحیح شو لکه مطلب د څه کومه یو د کوم مخکم د شلی کړل اوس لکه دوه کې بعد راځم پس دې کې بیا تغیرات وړم لکه دلته مې لکه څه کو پیسټ کو سره نو مال څه لکه دغه معلومات څه کو سره سب اخرنی معلومات صحیح شو لیټیسټ اخرنی ها راځم بیا سیو ته بل لکه سوي سو کله اټو سیوډ ریکور فایل لوکیشن دا ګوره مطلب چې کله ته یو د کې بعد ته معلومات څخه مطلب سفتوي کوم ځکه سفتي کې دا ګوره ماته شي لکه دي لوکیشن دی ښه موقعیت دی تاسو د څه کول شي براوز بل مطلب غواړي ډیسکټاپ محتوي سره نو څه خبر نشو کې به کې ښه خو موبایل لو هم دا خپل څنګه دی صحیح دی ښه بل لکه سوي چې اټو ریکور فایل لوکیشن ګوره سوي لکه نو ډو ناٹ شو بیک سټیج وین اوپننګ اور سیو فایل ګوره بعض وخت د څه کیږي کله تاسو مطلب یو فایل بغیر نه تاسو مطلب دا سب کې دوباره اوپن کړئ نه تاسو کې یو لیست راځي ښه چې مطلب څه کوي ریکوري غلطه لیست راځي ښه بیک سټیج دی ته ویل کیږي چې لکه دا تا فایل کوم دې سب کړی دا څه کا ریکوري کا نو کاغه تاسو نه غواړئ څو کله کا دا انتخاب کې ورته چې ډو ناٹ شو څنګه چیرته لاړو دا دی خو چې ماته مشو کوه سره خبر لکه سوي چې شو اډیشنل پلیس فار سیوینګ ایون آی ساين ان maybe required چې دا مطلب ماته څه اډیشنل اضافي شان راته اضافي لوکیشن ماته څه ډسپلی کا او کوي چې نه سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالت لکه ډیفالت چیرته سٹور کی ګوره ما سره په مای ډاکومنٹ کې سفتی کی چیرته مای ډاکومنٹ کې دا چینج کولم شل کا کوم ځکه سب شي ډیفالت ته چې ډیسکټاپ ما ماته فایل نه سبته ولته ما سبته وي ښه
صحیح ده همدا ډاکومنټ کې خلک چې مطلب کله ته یو فایل ثبتوي چېرته ثبتېږي ډاکومنټ کې ثبتېږي ښه دا ډیفالټ لوکیشن دی بله لکه څه وایي چې ډیفالټ پرسنل ټمپلیټ لوکیشن لکه ګوره ما تاسو لکه یو خبره کړې چې ما سره چې لکه د ټمپلیټونه هم شته دي ښه ګوره فایل نیو باندې کلیک کوم دا ګوره ما ته چې دا ټمپلیټونه دي ښه تا ته اوس وایي چې مطلب دې ټمپلیټونو لوکیشن کوم ځای کې اوسي نو دا تاسو کولی شئ چینج کولی شئ ورته ښه لکه مطلب دا څه کا چینج کا ورته کاپی کا صحیح شو دلته مطلب څه کا ورته پیسټ کا دلته مطلب ما سره څنګه شي فایل ثبتېږي دي صحیح خپل هم لیکلی شي ورته دا ختم کړئ پیل زموږ داسې په کار نه دی ښه بل لکه څه وایي چې افلاین ایډیټینګ آپشن فار ډاکومنټ منیجمنٹ سرور فایل دا مطلب چې ما سره کنو منیجمنٹ سرور خبره ده خاص ویل کنو چې سیو چیکډ وداوت فایل ګول ته مطلب ته معلومات درکوي ښه د سرور ډراپ لوکیشن ان دیس کمپیوټر دا ګوره مطلب ما سره شي سرور خبرې دي ښه شیر پوینټ پر موږ تاسو لپاره کنو یو سرور لرو ښه شیر پوینټ ورته ویل کیږي ښه بل زور پس لکه چې فون خبره ده اوس ګوره کله چې ما مطلب دا ډاکومنټ څه کو شیر کو ګوره څه لکه شیرینګ دیس ډاکومنټ الکه څه وکا امبیډډ فونټ ان دیس فایل ګوره دې مطلب څه ده ښه دا اوس ګوره مطلب ما څه کړل دا څه نوشته کړل او په دې فونټ کې کوم فونټ کله دا فونټ کې صحیح شو و دا مې لکه څه شیر ک بل کمپیوټر ته مطلب څه کما هغه اکسس کړ نو ما ته اوس وایي چې لکه څه وکا دغه مطلب دغه فونټونه ورسره وي نه ګوره څه لکه چې امبیډ اونلی د کریکټر یوز ان ډاکومنٹ بیسډ فار ریډیوسینګ فایل سایز او کوای چې نه ډو ناٹ امبیډ کمن سیستم فونټ دا تاسو مطلب څه کې فالو لم شي وغیرہ فالو کولم شي ښه صحیح دا مو تاسو مطلب چې سیو اپشن نو راځو چیرته لکه لانګویج اپشن تر راځو ګوره نو نه معلومیږي چې مطلب څه لکه چې سیټ د افیس لانګویج پریفرنس سره خلک څه چوز ایډیټینګ لانګویج اوس ګوري زه مطلب چې کله سن وشته کوم په کومه لانګویج باندې کی ما سره یونایټډ سټیټ والا ډیفالټ لانګویج ده ښه د دې لکه کیبورډ لیاوټ څنګه ما سره انسټال دی ښه چې ما سره کنو انسټال دی صحیح ده ښه ابل لکه څه چې پروفینګ ګوره هم سپیلینګ چې کوي هم ګرامر چې کوي دا لکه انسټال دی ما سره اوس الله مر پچې لکه ورژن تر ازما اوس ویل کنو چې د دې کیبورډ لیاوټ انیبل دی صحیح ده مطلب ای بی سی درته ښکاره کی الف ب ت صحیح ده اما ګرامر او سپیلینګ مطلب نه چې کیږي صحیح ده هغه مطلب اوس ما سره مطلب ورژن څنګه دی د دې ګرامر او سپیلینګ نه چې کیږي ځکه دا انسټال نه دی ما سره ښه امکان شته چې مطلب څنګه شي دا انسټال شي ښه اوس لکه تاسو چې مطلب دا څه کا ته ختم کړه چې شي ورژن ریموو کړه څنګه شو ما سره ختم شو ښه سیټ اس ډیفالټ نه مطلب فار ایگزامپل دغه څه کوم لکه تم چې پښتو پکړه پیو پریس کوم ورپسې ښه دا څه کوم مطلب پیدا کړه پښتو دا لګنه ما سره دا څه کله اډ کړه تا اوس ګورې تم څه وکړه ماته پښتو ډیفالټ همیشه څه کې لګنه په دې پښتو باندې لیکل کیږي ښه اوس ماته چې مطلب دا څه غواړي ډیفالټ غواړي یس بکې لګاو تم چې نه غواړم ښه صحیح شو اوس ګورې مطلب ما سره دې کیبورډ لیاوټ هم انسټال نه دی ښه ډایرکټ چې لکه چیرته لانګویج تر لوخه چې موږ تاسو مطلب لوستلې وخه دې لیاوټ یار ښه الکه وای چې مطلب نور لانګویج مې پکاري ګوره دلته وټاټ کوله عربي دی پکار ده ای پریس کور پسې ښه الکه عربي کومه وسی تم چې لکه عراق ولا عربي اټ کور ته ګوره دې کې څه کوي مطلب دا انسټالوي ځانته صحیح شو یا ریموو کوي لکه دا تم څه وکړه ریموو کړه قدم ختم کا صحیح شو ښه بل لکه څه چې چوز ډسپلی ان هیلپ لانګویج اوس ګوري دا خبره مې مده دلته مطلب څه کوم زه ودرېږم ښه چیرته لکه دا به ختم کوخه دلته زه ودرېږم مطلب اوس ګوره ما سره معلومات ښکاره کیږي کنه په کومه ژبه باندې انګلیسي ژبه باندې خدا مطلب بعض اوقات غواړي چې بدلې کې نو څو کله کله ته چې زما څه پکاره لکه انګلیش مې پکاره ده صحیح شو خو ګور تاسو مطلب همیشه څنګه خبر کوته میچ ان مايکروسافټ وینډوز سره ډیفالټ د ما سره ښه دا ګوري چې ما سره نو ډسپلی لانګویج ولا او هیلپ لانګویج مطلب زما څه پکاره ته مطلب تاسو بل پکاره شولا چې را سیټ اس ډیفالټ لانګویج ښه د څه کولای دا انتخابول شي ورته وکي مې کله کوم ګوره د زو درېګه مخه چې لکه چې پلیز ریسټارټ افیس سو یور لانګویج چوز کین بی ټیک افیکټ ګوره یو ځل بګول کو او دوباره به چلن کوخه د لپاره چې څنګه شي ټغرات ور باندې اپلای شي ګوره د زو درېګه اوس ګوري ما سره دا میک یور ټیکست بولډ صحیح شو خاصو تم چې لکه زما څه پکار دی امدا لانګویج کې څه وکړه ماته مطلب امدا ډیفالټ لانګویج دی ښه دا صحیح شو ښه لاندې مطلب غواړي چې لاړ شي پاس لاړ شي څه خبره نشته پکې دې زم کول شي مطلب دا ورته هم لاندې لاړ شي هم پاس لاړ شي څه خبره دې کې نشته ښه یا لکه نور څه چې لکه نو کا ویو ډسپلی لانګویج انسټال ان ایچ مايکروسافټ افیس پروګرام ګوري چې لکه نو شي اکسس کې کوم لانګویج دا ګوري 2014 کې نو راغلی دی ښه په 2013 کې دا نو ښه اکسل کله کوم لانګویج دا لانګویج دا ګور ټول څه کله دې نه مطلب ته دغه مشاهده کول شي سره نو دا زموږ تاسو سره سیف او لانګویج اپشن چې موږ تاسو ولوسل بیا ول خره سټپ بای سټپ مخکې ځو